ټونس کې راوختلم. کوټې څنګي ته له رارسېدو سره سم د کمپنۍ موټرو ته وختلم. کمپنۍ ته تر رسېدو وروسته زموږ سیمه ییز اډې ته ولاړم. له لرې مې په صدیق استاد سترګې ولګېدې. څنګ ته یې ورغلم، سلام مې ور واچوه چې مخې راواړوه. هسې دوه ګوتې یې راته ونیولې. ډېره بدخونده ستړي مشي را سره وکړه، خو خیر دومره یې کیسه کې نه شوم. ځان سره مې وویل مشر سړی دی، په څه شي به یې طبیعت خراب وي، په څه شي به یې طبیعت خراب وي. ورغبرګه مې کړه، موټر کې ځای شته؟ هو، یو نفر کم دی، ورتاو شه. دروازه را خلاصه کړه، هغه شه سیټ ته واوړه. د استاد د رهنمایي سره سم د موټر له پوزې راتاو شوم. دروازه مې خلاصه کړه چې کتل مې موټر مو له کلیوالو ډک و. سلام مې ور واچوه، په یو ټیټ اواز مې د سلام ځواب واورېدو. بیا مې دروازې ته نږدې کسانو ته د ستړي مشي لپاره لاسونه ونیول. چاته چې لاس نه رسېدو څپېړه مې ورته پورته کړه. خو برعکس د کلیوالو برخود ډیر بدرنګه و. یعنې هڅه مې مجبوره کړل، کنه دوی شاید هیڅ ستړي مشي را سره نه وی کړي. زړه خو مې له ځانه خوړین و. د دې خلکو دې چلن بیخي خراب کړم او هیڅ پوهېږم هم نه چې دا ولې. خو هر څه چې و مقصد موټر حرکت وکړ. په لاره مو کلیوالو خپل منځونو کې مجلس سره کولو. له ما سره تر اخره چا بنګ هم ونه کړ. ان تر دې چې کلی کې له موټر نه ښکته شوم، خلکو یو بل ته ست کولو. راځئ ما سره ولاړ شئ، پاتې شئ، شپه مو موږ سره وکړئ. ولې ما ته غږ څه حتی کتل هم چا نه چې ما سات ورته کړی وای. خلاصه خلک لور په لور تیت شول. زه هم د خپل کور په لور روان شوم. کور ته نه رسیده مې د مرویدي په دروازه پراته لوی قلف سترګو کې ولګید. دې قلف مې د زخمي زړه په زخم لا مالګې ودوړولې. د مستو سړیکو وهونکي زړه سره مې خپل کور ته ننوتلم. فرښته همدا د دروازې تر شا تشه ناسته وه. کالي مینځل راجیګه شوه. ستړي مشي مو سره وکړه. د بیک باندې ور ونیولو غوښتلې رانه وایخلي. غږ مې پرې وکړ. 1 کیلو غوښه، لږ ترکاري مرکاري پکې وه. دا خلطه یې له لاسه راته واخیستله، تر مخ برنډې یې منډې کړلې. په نور کور کې زیری وکړ. د دهلیز ور کې مدینه هم په مخه راغله. تر څو مې له دې سره ستړي مشي کول، مور مې هم را ورسېده. سلام مې ور واچوه، ستړي مشي مو وکړه. پسې اطاق ته ننوتلم. ترموز تیار له چایه ډک و. فرښتې ګیلاس ترې را ډک کړ. شیرین دانې مې تر مخه کېښوده چې مخامخ دیوال ته مې پام شو. زموږ د محلي دود سره سم په سپین غټ خامکي جوړ شوي دستمال له پاسه د رنګارنګ مریو زونډې را ځوړندي، او همداسې د ستنې له پاسه یې 400-500 د افغانیو صدیان 150 بند و. یو څنګ او بل څنګ ته یې په تار کې د پایلو لنګ لاړونه، په داسې حال کې چې د څو لنګو ترمنځ یو غټ ککو یا چاکلیټ هم پیل شوي وو. رازنګېدل. له دې مخکې به مې له مشرانو نه کله ناکله اورېدل چې ویل به یې پلانکي ته یا پلانکۍ. پښې ته مې له درده خندا راغله. ماته به یې دا خبرې عجیبې ښکارېدې. زړه کې به مې ویل چې له درده کله چاته خندا ورځي. باور وکړئ د دې دستمال په لیدلو باندې ماته هم د زړه له درده خندا راغله. د
د هغه مشرانو خبره مې نیغه سترګو ته ودرېده، خو په هر حال ځان مې هسې او داسې غلط کړو. د چایو ګیلاس مې راپورته کړ، یو غړپ مې وکړ، بیا مې مور ته سترګې ورواړولې او مې ویل د مروې څه حال نه دی معلوم شوی؟ نازویا خدای زده بیچاره د کومو بالاوو خوراک شوه. له دې خبرو وروسته یې سترګې راډکې شوې. په ژړغوني آواز یې پسې زیاته کړه، د خوارانو داسې بیخ او بوټی ورک شو، ډېر مې زړه پرې بد دی چې حویلۍ ته یې کله کله ورګورم، له یو دوه سپین کاغذونو پرته چې باد پکې رغړوي ورغړوي، نور هیڅ نشته. پردې یې هم ظالمانو ترې خلاصې کړي. د اطاق منځونه یې له کړکیو تور تور معلومیږي. سړی هم ورته خفه شي. اوف سړی څه ووایي مورې، زما خپله ډېر زړه پرې بد دی. نور مې مور مجلس را پرېښود، د خپلو اوښکو په وچولو شوه. ما مې ګیلاس را جګ کړو، یو ښه غړپ مې بیا وکړه. د څو لحظو لپاره خاموشي خوره شوه، خبرې بندې شوې. له آخري غړپ کولو وروسته مې چې ګیلاس په ځمکه کېښود، مور مې ترموز ته لاس کړو. د ګیلاس له پاسه مې لاس کېښود او مې ویل بس دی نور نسکم، داسې ښه چای دی وڅښه چې دمه دې جوړه شي. موټر به خسته کړی، دمه مې جوړه شوه، بس دی نیشم څکلی. ښه زویه خوښه دې د چا موټر کې راغلی له کابله؟ د صدیق استاد سره راغلم، خو نه پوهېږم چې څه کیسه وه. په اډه کې مې چې ستړي مشي ورسره کوله، هېڅ دوه ګوتې راته ونیولې، په پوزه کې وبنګېده. هغه اخلاق یې نه و. موټر ته چې وختلم، بادام ګل، حاجي روزي خان، پشم ګل، ډاکټر وحید، معلم صبور او سورګل پکې ناست و. دوی هم داسې عمل را سره وکړ، هسې ما لاس ورته ونیولو. مجبور شول زړه نازړه یې ستړي مشي را سره وکړه. له هغې ستړي مشي پرته بیا تر دې ځایه یو هم بنګ را سره ونه کړ. بالا دې پسې کیسه کې مه کېږه زویه، زما او خویندو سره دې هم د کلي یوه ښځه نه غږېږي، واده دې زور ورکړی. ما خو مخکې درته ویلي وه چې که دا نجلۍ مې درته وکړه ډېر به وچوي. داسې چټي نجلۍ مې نه ده درته کړې، ته به وایې چې په ګوتو دې جوړه کړي. عجیبه ده، یو نه دوه نه، ټول کلي کې موږ خو د چا سره بد هم نه دي کړي. دا خلک بیا ولې دومره را باندې نیت بدي دي؟ ته صبر، ښځه به دې وویني، زور به ولې نه ورکوي. هغه ورځ مې هم درته وویل چې د ټول کلي پیغلې او ناوې چې راټولې کړې ستا د ښځې په یو نوک پسې نشي رسېدلی. ته ووایه چې همدا خبره ده. نور مې نو څه، د چا پلار ور وژلی، خود جیب ته مې لاس کړو، موبایل مې راوویستلو. مزار کې له مدینه خیل هلک نه رالیږلي د هغه نجلۍ یا صدف تصویرونه مې په صفحه راوستل. مور ته مې وویل دا پیژنې؟ مور مې چې سترګې پرې ولګولې په خندا شوه. جوړه لاسونه یې جګ کړل، د ګونډې له پاسه یې په شړک ووهلم او وروسته یې د الله په لوړ اواز نارې سره مدینې ته مخ راواړوه او ویې ویل ما خو دومره پکې نه ګڼلې، بې شرمه، بیا ځان ورسره رسولی، عکسونه یې پرې اخیستي. توبه، څه بې حیا زمانه راغله. مدینه هم راکږه شوه. د تصویر په لیدلو سره یې وویل واو، دا خو رښتیا داسې ښه شی ده. مور مې ورغبرګه کړه.
تا لکه چې زما خبرې ټوکې ښکارېدې. خو ورته وګوره د کلیوالو به دې ولې زوی نه مري. د مور او خور ترمنځ مې د دې خبرو په اورېدو سره مې داسې احساس کولو لکه د سر وزن مې چې 100 منه وي. غږ مې پرې وکړ. تاسو اوټې بوټې پرېږدئ، کیسې ته غوږ شئ. مور مې خوشحالیو کې سترګې راواړولې. د دې هیله یې وه چې اوس به د نجلۍ سره د تماس او لیدو کیسه وکړم. خور مې هم په همدې امید حیا کې رانغښتې خامې مسکا سره راسیکه شوه. خلاصه کیسه مې ورته شروع کړله. داسې مزار کې د پوهنتون تر مخ پارک کې ناست وم. یو ناشناخته ځوان راغلو. بالاخره ټوله کیسه مې ورته وکړه. مور مې تندي ته په ټول فشار شړک ورکړو. د مخ کاسه یې توره او شنه شوه. خوله یې خلاصه نیولې وه. نورې خندا او ژړا نه معلومېده. زبون وهل شوې وه. خور مې هاخوا ختلې له اوښکو ډکې سترګې هیجاني ناسته وه. څو دقیقې وروسته مې د مور له خولې په ډیم او پول جیګ اواز غږ راووتلو او ویې ویل دستمال مې راکړئ چې سر مې وچاودو. مدینه جیګه شوه، له اطاق نه ووتله، په منډه یې واپس راغله. له هغه پخوانیو زیړو او سرو مبارکو دستمالونو یې یو لوی دستمال لاس کې رانیولی و. کلک کلک یې تر سره ور وپیچلو. شا طرف ته یې ورغوټه کړو. له دې وروسته مې مور خپلې څانګې په ګونډو تکیه کړې. دواړه لاسونه یې جوړه ورغوه یې په تندي کېښوده. اورمېږې پې راکوږولو. سر په لپه کې ونیولو. د درد له زوره یې یو نیم په ټیټ غږ زګیروي کول. مجلس مو د خاموشۍ جامه واغوستله. که څه هم دې کیسې مې ورته وروستۍ خبرې پاتې شوې، خو مور ته مې د اورېدو تاب نه و. ورپاتې وضعیت یې بیخي خراب شو. ماښام جیګ شوم، لمونځ مو وکړ. ماسخوتن بیا سره راټول شو. دومره وضعیت لا ښه نه و. په دستمال تړلي سر لکه میم په ځان راټول پراته وو. ډبل زمستاني څادرې په پښو اچولي وو. مدینه او فرښته هم لږې ترېدلې. هوسۍ یا لکې یخې چکېده. په مخونو یې د پوستکي میدې سره ویښتان ببر ولاړ وو. سترګو کې یې د ویر غم او خلکو نه د شرم دریابونو څپې وهلې. نوراني مخونو یې یو قسم سپېره رنګ خپل کړی و. خاموشي وه. الله هم د خبرو کولو او اورېدلو توان او حوصله چا کې نه وه. ډوډۍ مو په پټه خوله سره وخوړله. له یو ګیلاس چای څښلو وروسته مې په مدینې غږ وکړ. زما کټ کې خو به مو کالي نه وي ټول کړي، ویده کېږم. نه، کالي نشته پکې، ته صبر، زه د بستره درته هواره کړم. څو لحظې وروسته یې غږ راوکړ. په جګېدو کې مې په مور غږ وکړ. څنګه شو سر دې؟ که ښه نه وي زما بیک کې پاراسټامول ګولۍ شته، یوه وخوره ترې. غږ یې راته ونه کړه، خو دا زده چې وایې نه اورېده که ویده وه. دوهم ځل ما هم غږ پې ونه کړ. که ویده وي چې ویښه نه شي ښه ده. له اطاق نه راووتلم، کټ کې مې وغځېدم. اگر چې بلا چورتونو فکرونه را سره مل وو، اما د اوږده سفر موټرو جسمي او روحي ستړیا مې په اندېښنو برلاسې شوه. د څو لحظو په تېرېدو سره ویده شوی وم.
یو وخت مې چې سترګې رالوسې کړې سهار و، راجیګ شوم او د سولې مونځ مې وکړ، واپس ولاړم، کټ کې مې پریوتم، موبایل کې مې ګوتې وهلې. څه وخت وروسته فرښتې راغږ وکړ، لالا راځه چای تیار دی. پسې ور روان شوم چې کتل مې مور مې مخامخ دیوال ته ناسته وه، تر مخې په هوار پلاستیکي سور باخوانده دسترخوان څپېړه څپېړه ډوډۍ یې هاخوا دیخوا کولې. مدینې ګیلاسونو کې بوره اچوله، په ور نږدې کېدلو سره مې سلام ور واچولو. پسې پیوست مې په مور غږ وکړ، څنګه دی سر دی؟ اوس خو شکر ښه دی، دروند نه دی، خوږیږي نه. ځه خدای مهربانه دی چې دومره شو نور به هم ښه شي. په چای څښلو مو شروع وکړه. تقریبا نیمایي ته مو رسولی و چې مور مې په بلا مظلومانه انداز کې سرې سرې سترګې راواړولې او ویې ویل، داسې خو هم نه کېږي چې قرار کینو. هیڅ نه پوهېږم چې اوس سړی څه ورسره وکړي. ته به بېګا راهیسې په دې فکر کې یې. زه دا 12 ورځې له مخې چې خبر شوی یم، شپه او ورځ هم دا فکر کوم. تر ښځو خو تیره توبه مې ده، اما داسې یوه لاره مې هم پیدا نه کړه چې صرف د دې کلي کور له شرم او پیغور نه ووځو. الله څومره بې غیرته خبره ده، تر خوله راوتل بل کوم پښتون دې هم لیدلی چې ښځه یې کړي بیا ترې تیر وي. نو څنګه وکړم؟ آیا دا بې غیرتي نه ده چې په خپلو سترګو مې د هغې تصویرونه له یو هلک سره ولیدل؟ شماره یې ورسره وه او په خپله خوله یې راته وویل چې کلونه کېږي له ما سره یې ملګري ده، همدې ته کښېنم، ښځه یې کړم. ترې د تېرېدلو خبره مه کوه، بد ښکاري، بې غیرته ښکاري. په پښتنو کې تر اوسه داسې نه دي تېر شوي. یوه بله وړه خورې ده، سبا بله ورځ پیغله کېږي، د دې پر ځای هغه درته ترې کوم. پرېږده مورې، همدا یو شرم مې بس دی، نور مې دې خلکو نه توبه. سبا به د هغې نتیجه همدا شان راوتلی وي. ای زما بې غیرته زویه، لعنت دې زما په شیدو چې تا ته مې درکولې. بې غیرته نه یم مورې، ته ولاړې په دومره نجونو کې دې نه د یوې پوښتنه وکړه، نه ښه نه بد، په لوسو پښو شوې. زه دې هم لکه ماشوم خطا کړم، اوس لا تن به هم یې چې بله یې درته کوم. که په دوی کې غیرت وای، په دې تندي به یې ویشتلې وه. بالاخره د مور خبرې ډېرې توندې او ترخې شوې. ما تر ډېره ځان کنټرولولو، احساساتي ځواب مې نه ورکولو. آخر نشو، زما حوصلې هم کار پرېښود. خاص مو سره وکړل، داسې جنګ مو وکړ چې په تېر ټول عمر کې مو نه و کړی. البته لفظي جنګ، که څه هم په دې اخر کې یو ډک ګیلاس راخوشې کړو، خو خیر دا به نه حسابوم. د همدې ګیلاس ویشتلو سره راجیګ شوم، له اطاقه راووتلم، کالي مې لانده وو. د څو لحظو لپاره د وړې کوټې په کړکۍ کې لمر ته ودرېدم. چای کې بوره وه، خوږ وو. د وچېدو سره مې سم د مخې لمنه او د پرتوګ څنډه ګنډه، دا یوه پیسه لکه وچه سرمن شخ شخ شول. واپس ورغلم، له ورنه مې مدینې ته ورغږ کړل، یوه جوړه نور پاک کالي مې شته؟ مدینې ساه ونیوله، ځکه چې کالي مې سهار بدل کړي وو. طبعاً زړه به یې ګرځېدو چې کالي خو یې سهار بدل کړي، او اوس بیا څنګه غواړي؟ ملامته هم نه وه. زموږ د جنګ اخري شیبو د ګیلاس ویشتلو په وخت کې د اشپزخانه کې وه.
له دې جریانه خبره نه شوه. له ثانیولو وروسته یې کرار وویل هو شته. سم د لاسه پسې راجیګه شوه. په دهلیز کې چې زما لکه د لرګي شاخ پاخ لمنه ولیدله خندا ورغله. خو تر څو زه پوی نشم زر یې مخ واړوه روانه شوه. پسې شوم د المارۍ پله یې راخلاصه کړه او ویې ویل دا 2 جوړې پاک کالي دې شته، دواړه اوتو دي. هر کوم یې چې اغوندې نوردارانه روانه شوه. زر زر مې دا خیرن وویستل، زیړ نخودي رنګه کالي مې غاړې ته کړل. واسکټ مې له پاسه پرې ور واغوستلو. په ویښتو میختو مې ګوتې ووهلې. برګ دسمال مې په اوږه واچولو. بهر ته د وتلو قصد مې وکړ. را روان شوم. د دهلیز د ور له ډینډک نه مې خپلې څپلۍ راښکته کړې. د بندونو تر خلاصولو وروسته مې پښو کړې. حویلۍ ته راووتلم. د څو قدمونو په راخیستلو سره د دروازې تر څنګ د مروې په چرګانو مې سترګې ولګېدې. زموږ له چرګانو جدا د یو دیوال خواته دواړه جوړه لکه د مور و پلار نه یتیمان شوي کوچني ماشومان عاجز ولاړ وو. اوف یقین وکړئ په دې لیدو مې ما ویل زړه کې مې چاچاقو ورخاخ کړ. بل شان سړیکه یې وکړه. یوه شیبه ورته تم شوم. د مروې د وخت نازونه یې را یاد شول چې تل به یې د برنډې پر سر زیړ وړوکي جام کې رڼې اوبه ورته اچولې وي. توده ډوډۍ یې چې پاخه کړه دوی پسې به یې په عاطفي آواز غږ وکړ. دوی به هم ور منډې کړلې. مروې به له ګرمې ډوډۍ نه یوه اندازه میده میده کړه. هماغه شان ګرمه ګرمه به یې مخکې ورته واچوله. بالاخره سترګې مې له اوښکو را ډکې شوې. آخر کې مې لاس پورته کړ. یا الله د مروې د مړینې او نورو ټولو بدې اوازې دروغ کړې. د دغو مظلومو چرګانو لورویه یې جوړه روغه را پیدا کړې. د دسمال سونډه مې راجیګه کړه. سترګې مې وچې کړې. روان شوم. د مسجد تر مخ سپاچې ته تر رسېدو د مخه څو کسان کلیوال په مخ راغلل. لومړی خو به یې کوشش کولو چې رانه لاره چپه کړي. ولې چې مجبور به شول لکه د یو ناشنا مسافر سره هغسې د زړه له پاسه ستړي مشي به یې را سره وکړه. په سپاچه د راټولو مشرانو، ځوانانو، کوچنیانو، کلیوالو وضعیت هم عین شی و. ډېر بدخونده. حتی هغه نږدې ملګري مې هم څنګ ته نه راتلل. که څه هم له یوې خوا مې ډېر زړه بد و چې دا خلک ولې دومره راباندې نیت بدي دي. ما خو به د دوی په ودونو کې اتڼونه کول، خوشحالي به مې کوله. بله خوا به مې ځان ته ډاډ ورکولو ځه کیسه کې مه کېږه، خدای دې د دوی زارې وچوي. اما په دې خبرې پسې پیوسته به مې دا افسوس هم کولو چې کاش انجلۍ خو خرابه نه وای ختلې. دا خلک کله دې کیسې خبر شي څومره به چاق شي. خلاصه د 3-4 ورځو په تېرېدو سره د کلیوالو د دې شوم وضعیت له کبله مې د کلي نه نفرت وشو. بلخوا د صدف کیسې بنګ راس کولی وو. هوایي به ګرځېدم مګر څه به مې کړي وو. نه دې جګر خو نه یو د حل لاره لرله چې مټې مې نغاړلې وای، حرکت مې پرې ورکړی وای، او نه په تېښته څه کېدل. لیونی سپېلنی ګرځېدم. تر ډېره مې کوشش کولو له کور نه راونوځم. په کور کې به هم شپه ورځ خپل کټ کې رغړېدم چې د ټول فامیل عمومي ناستې اطاق ته به ورغلم. د مور مې هم اعصاب شارت و. په جنګ به ورسره واوښتم. له همدې کبله مې خپل کاټ غنیمت ګڼلو. خو خیر یوه ورځ فکر کړم له مزار نه د راتلو 5مه ورځ مې وه.
طبیعت مې د نورو ورځو په پرتله بیخي ډیر خراب و. راجګ شوم باغ ته د تلو په نیت مې حرکت وکړ. په لاره کې د فضل دکان ته ورتاو شوم. دکان کې وړوکی زوی و. 5 روپۍ مې ورته ونیولې. 3 دانې سګرټ مې ترې واخیستل. په داسې حال کې چې تر دې دمه مې سګرټ په شونډو نه ولګېدلي. صرف اورېدلي مې و دا خلک چې معتاد شوي. دوی لومړی د شدید خفګان په وخت کې د اعصابي آرامتیا په خاطر نشه کړې. د خوند په ورکولو سره یې دوام ورکړی. بالاخره معتاد شوي. نو ما ویل راشه سړیه که رښتیا وي نن ته هم دا کار وکړه. له نن اخوا به دوام نه ورکوم. سګرټ مې د سینې د پاسه د واسکټ په پاسني وړوکي جیب کې ودرول او روان شوم. باغ ته چې ورسېدم د باغ په منځ کې په غځېدلې پوله د پښو په سر کېناستم. سګرټ مې په شونډو کې نیولی و چې را یاد مې شو. له دکان نه خو د ګوګرد راوانخیستل. دې کار مې لا په اعصابو فشار راوړو. ولې دکان هم لرې و. د وسه مې ونه شول چې بیا پسې ورشم. سګرټ مې واپس له شونډو راواخیستلو. لاس کې مې نیولی و. زه په نورو فکرونو کې تللی وم. یو وخت مې چې پام شو سګرټ مې خالی کړی و. تنباکو مې د ګوتو له قاتونو ځمکې ته تویه شوي وو. دا باقي او فلټرې ما پسې ورخطا کړل. لاس مې ترې ټک وهلو چې کتل مې څو شېبې وروسته چرسي سناګی چې چا به لیونی سناګی ورته ویل د بر طرف له کونجه په باغ کې راګډ شو. زما هم زولی و خو په ډیرو چرسو څکولو یې ځان داسې کړی و چې تقریبا زما د پلار په سن ښکارېدو. د دې سربیره عقل هم چندانې یاري نه ورسره کوله. نو ځکه به ځینو خلکو لیونی هم ورته ویل. زما حد ته په رانږدې کېدو د 5-6 قدمونو له لرې په جدي اندازې غږ وکړ. څه وخت راغلی یې؟ 4-5 شپې کېږي. ای خدای دې خوار کړه. خلاص یې ورجیګ کړو. خپله ږیره یې په موټي کې ونیوله. پسې زیاته یې کړه. دغه ږیره دې د خره پشنوي که دې هېر کړی وي. نور نو ماته نږدې را ورسېدو. تر څو مې پوښتنې ترې کولې چې ولې څه چل دی. زما مخکې په ځمکه پراتو تنباکو ته یې پام شو. خندک کېدو. د جوړه وریځو خورولو په واسطه یې تنباکو ته اشاره کوله او ویې ویل بچش سګرټ خو دې هم وهلی او رکشه غرق شلیونیه. د چا نه خالي سګرټ لیدلی و. ما را واخیستلو. میده مې کړو خو مې غورځولو. پیوسته مې پسې زیاته کړه. څه چل دی؟ لومړی دې ولې وویل چې خدای دې خوار کړه او الله که خیر وکړي. د رحیم پلار لور دې چې نه کړله رنګه دې ولې وربده کړله. د ظالم بچیا ته وایې چې اوس به دې له هغې نه ښایسته ښځه کړې وي. بنده یې بوله والله که دې ترې خیر وکړي. ایران مې ووهلو، ترکیه مې ووهله، پاکستان مې ووهلو، کابل کې خو زوړ شوم. په خدای که مې د پلار د لورو جوړه لیدلې وي. قسم دی چې 4 واړه خورانې مې د عادي سره پکې تللې وای که مې پریښي وای. افسوس چې تا د نازوان زوی کار نه وای ور خراب کړی. اوف ډیر بد دې وکړل. ستا د لاسه یې مردګاو تره مړی ژوندی ورک کړو. 3 ورځ یې د پلار زړه هم پسې وچاودېدو او مړ شو. د هغه ګناه هم ستا په غاړه ده. سخته اکبره ظالمي دې وکړه. ته غوږ نیسه دغه ځای دې نه خوي. که هم داسې د یو له بله ورک نه شوې زه به سړی نه وم.
درومه لیونډرتیا د مردارې پښې دې پرېمینځه ماته مسلې مه کوه. زړه مهم دی پښې خیر که خیرنې وي.